ستا غږ چا وانه اورېده. صحیح ده ورور. دغه یو څه امانت ده دا در کومه درته. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دغه ورور یو څو ورځې مخکې موږ غږ اوچت کړی و، نن یو ځل بیا ورته راغلی یاستو. راځئ چې د سره نږدې نه خبرې وکړو. ورور جانه څنګه یې؟ شکر د الله احسان نه، ته څنګه یې؟ جوړې؟ شکر د ښه یم. خور ودان الله دې عزت وکړي. څنګه د اوس مریضي څنګه ده؟ والله په خیر چې وغځوم بس ودرېدی نه شم. دغه لوټه کې تش امتیازې کوم بېادبي دې ډېر معافي او بس شپه ورځ دغسې پروت دی. څوک چې تشناب ته ځم څوک مې د لاسو نه نیسي او څوک د پښو نه تشناب نه پرې وړي. کموټ یې هلته راکړی اصلي مې سرخ هغې بس خپل ځان ته حیران یم که نه یم د خپل بچیانو ته وږې تږې دي. الله دې ورحمېږي، الله د دوی خیراتونه قبول کړي، جنتي کړي دوی. بس حیران پاتې یم چې څه وکړم. ډوډۍ چې ماته راکوي بس بل ماشومان او لور مې خولې ته مې کوي، چای لاس کې نیولی نه شم. بس فل چې کاتمه خاتمم ده. خدای دې الله دوی ته اجرونه ورکړي. الله هم د غیب و ثواب وکړي، د غیب هم ثواب وکړي، جنتي شي. خدای درته دا دواړه دنیا ګل ګلزار کړي چې ما سره کوي الله تاسو سره وکړي، الله در سره وکړي. راځه وروره، خدای مهربانه د زړه مه خفه کوه. دوستانو یو شي باندې ډېر زیات افسوس راته درېږي چې موږ یو کار کولی شو اما نه غواړو چې ویې کړو. یعنې باور وکړئ داسې شتمن خلکو دنیا باندې شته چې دنیا مارکیټونه او بلډینګونه یې درولي دي. په دغه ورور باندې په تا باندې څومره مصرف راځي ورور؟ یو 3 لکه راځي. 3 لکه افغانۍ په دغه ورور باندې مصرف راځي چې په 3 لکه افغانۍ باندې افغانستان او په دا ځای نه مې ټول چاڼ کړ. دوا مې نه کېږي. څوک وایي هندوستان ته لاړ شئ، څوک وایي پاکستان ته لاړ شئ او پیسې را سره شته ده نه چې په چی لاړ شم. چې په 3 لکه افغانیو باندې د دغه ورور علاج تداوي دغه ورور را ژوندی کېږي، د ده بچیان د ده میرمن دغه خلک پرې راټولېږي. نو موږ یې ولې نه کوو؟ آیا موږ نه الله پوښتنه نه کوي؟ موږ داسې ورور به نه یي؟ داسې شتمن نشته دی چې دوی 3 لکه افغانۍ ولري. داسې ډاکټر نشته دی چې دی ووایي غږ وکړي چې دا کس ماته راولېږي د ده تداوي زه اپریشن یې زه کوم. کولی شو خو نه غواړو چې ویې کوو. دا ورځ دا مشکلات دا په هر چا راتلی شي. زما زړه په دې باندې دردېږي چې دته لوټۍ کې دی ساراګشت په لوټه کې کوي، په کوزه کې کوي. زما زړه په دې باندې دردېږي چې د ده اولاد دته ګوري ځورېږي. زما زړه په دې باندې دردېږي چې یو روغ ځوان سړی په ځای شپه ورځ پروت ده. آیا د زړه نه به خدای خبري چې د ده په زړه کې څه تېرېږي، د ده په زړه به څه تېرېږي؟ زړه نه به خدای خبري. خپل اولاد په ولږه ګوري، خپله میرمن په ولږه ګوري، خپل کور په ولږه ګوري. خو موږ کولی شو، موږ نه غواړو چې ویې کوو. ولې نه کوو؟ موږ خدای ته ورتګ نه لرو. په موږ باندې قبر عذاب نشته، په موږ باندې د خدای زموږ نه د خدای پوښتنې نشته دي. په دې څنګ کې ګاونډیانو کې زه ګورم 3 منزله بلډینګونه یې درولي دي. 50 زره نشي کولی چې دغه ورور ته ورکړي، چې دغه ورور ته ورکړي چې زه لاړ شه وروره مشکل دی د حل یې که، تداوي دې وکړه، اپریشن دې وکړه. خو نه، موږ نه غواړو چې ویې کوو. که نه، موږ نه غواړو چې کار وکړو. موږ نه غواړو چې وروره ګله یو مسلمان ته خیر ورسو. ورور جانه ما دغلته د یو ورور یو څه امانت دی، هغه مې درته راوړي دي. جنتي شي الله ورته دا دواړه دنیا ګل ګلزار. هغه موږ دې دپاره نه دي راوړي چې ستا اپریشن پې وشي، دې دپاره هم نه دي راوړي چې ستا دوا پې وشي. صرف دې دپاره هم راوړي دي چې ستا دغه د کور مصارف پې وشي. صحیح ده؟ هغه زه تا ته سپارمه. موږ ورور د دوم ځل زه راغلم، زه ستا غږ اوچتومه، ستا غږ چا وانه اورېده. صحیح ده ورور؟ دغه یو څه امانت ده دا در کومه درته. اوس د خدمت ته اړتیا د داستا دا واخله ورور. په دې باندې به د خپل کور الله دې عزت وکړي، خپل کور مصارف هغه خرچ خوراک وکړي. باقي بیا دې زه ویډیو اپلوډ کوم. که کوم ورور مسلمان پیدا شو تا سره به مرسته وکړي ستا د تداوي په برخه کې. بس ټولو مسلمانانو ته دعا کوه، خصوصا هغه ورور ته دعا کوه چې چا درته رالیږلي دي. صحیح ده؟ جنتي شي، کور یې ودان، دا پیسې پاتې کېږي. خو مطلب دا دی چې دغه د په در خوري. دا د تور تیارې ته ځو، دا تور خاورې ته ځو. الله دې جنتي کړي، الله درته دا دواړه دنیا ګل ګلزار کړي.
بس خیر اوسې ورور، الله پاک دې په تا باندې رحم وکړي. تا سره کور آباد الله پاک دې تا ته عاجله او روغه شفا درکړي جنتي چې شي. په خپلو پښو باندې ودرېږي، د خپل اولاد د خپلو بچو خدمت وکړي. ټول افغانستان ته دعاګانې کوه، خصوصا افغانستان ته دعاګانې کوه، ټول افغانانو ته دعاګانې کوه. بېشک الله دې په ټولو ورحم. آمین. دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه، تر څو بیا زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم. په لوی رب مو سپارم. د الله په امان.